محمد نبی اساخیل د افغان ملي کرکټ لوبډلې پیاوړی او غښتلی لوبغاړی دی. په توپ وهنه او توپ اچونه دواړو کې د افغانستان لپاره په هر ډګر کې ځلیدلی دی. د ښي لاس منډې جوړونکی او ورو سپین توپ اچونکی دی. محمد نبی اساخیل د افغانستان په کرکټ کې مشهوره څیره ده چې له شاوخوا 15 کلونې د ملي لوبډلې جامې پر تن دي او د دغې لوبډلې لپاره لوبېدلی دی. هغه خپل لومړني تمرینونه د پېښور په ارشد خان کرکټ اکاډمۍ کې ترسره کړي دي. د محمد نبی اساخیل زوکړه محمد نبی اساخیل په 1915 کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه د لوګر په ولایت کې زیږېدلی دی، خو د کرکټ د نړیوالې شورا په رسمي ویبپاڼه کې د هغه د زوکړې نیټه د 1915 کال د جنوري لومړۍ نیټه ښودل شوې ده. په 2009 کال کې خپله لومړنۍ ملي لوبه د سکاټلند لوبډلې په وړاندې ترسره کړه. هغه وویل د ملي ټیم په لوبغاړو کې د سمې شینواري او ګلبدین نایب سره ډېره ناسه ولاړه ده. د محمد نبی بچیان محمد نبی په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې په 2015 کال کې واده کړی دی، 3 بچیان لري، 2 زامن او 1 لور ده. د نبی په وینا مشر زوی د کرکټ لوبه خوښوي، غواړي چې د کرکټ لوبغاړی شي. نبی وویل زه غواړم چې په بچیانو مې زده کړې وکړم، نور د هغوی خپل کار دی چې څه شی جوړېدل غواړي. د ملي لوبډلې له کپتانۍ د محمد نبی استعفا. محمد نبی اساخیل د 2014 کال په مارچ کې د نوروز منګل پر ځای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان یا لوبډل مشر ټاکل شوی و. په 2010 کال کې هم د لنډې مودې لپاره لوبډل مشري کړې وه. محمد نبی اساخیل د خپل استعفا لامل ښه نه ځلېدل په ګوته کړي وو. د ښاغلي اساخیل د لوبډلې مشرۍ پر مهال افغان لوبډله وتوانېده چې په 2014 کال کې د سیالیو له لارې نړیوالو اتلولیو ته لار ومومي، خو په وروستیو نړیوالو اتلولیو کې د لوبډلې ښه نه ځلېدلو او خپله ښې لوبې نه کولو له کبله یې د لوبډل مشرۍ له دندې د استعفا پرېکړه وکړه. محمد نبی اساخیل په 500 ورځنۍ لوبو کې ګډون کړی دی او ټولې منډې 1143 دي. همدا ډول یې په 25 شلوریزه لوبو کې ګډون کړی چې د شلوریزو لوبو ټولې منډې 288 دي. تر ټولو ښه بالینګ یې په یو ورځنۍ لوبو کې د 10 منډو په بدل کې د 4 لوبغاړو سوځول وو او په شلوریزو لوبو کې د 23 منډو په بدل کې د 3 لوبغاړو سوځول دي. تر ټولو ډېرې منډې 9 اتیا دي. د محمد نبی د IPL او نورې سوداګریزې لوبې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 2 نوموتي لوبغاړي محمد نبی اساخیل او راشد خان ارمان هغه افغان لوبغاړي دي چې په لومړي ځل د هند د کورنیو سیالیو په مشهور ټورنمنټ IPL کې چې د کرکټ د نړۍ مشهور ستوري پکې لوبیږي واخیستل شول. د حیدرآباد سنرایزرز لوبډلې محمد نبی په 10 لکه او راشد خان په 400 لکه هندي روپیو وپیرودل. محمد نبی اساخیل وايي په IPL کې د دوی اخیستل د افغانستان لپاره د خوښۍ خبره ده. ښاغلي اساخیل د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه باندې په خپل ویډیوي پیغام کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې مننه وکړه چې هغه او راشد واخیستل. محمد نبی او راشد تر دې مخکې د بنگلادیش په کورنیو سیالیو کې هم لوبېدلي وو. نبی د پاکستان په کورنیو سیالیو یا پاکستان سوپر لیګ کې د کویټې ګلاډیټرز لپاره لوبه کړې ده. هغه د بنگلادیش په کورنیو سیالیو کې د 2 لوبډلو محمدین سپورټینګ کلب او د سیل هیټ ریالز لپاره لوبه کړې ده. همدا ډول څنګه چې پورته یادونه وشوه محمد نبی د MCC مشهور کرکټ کلب لپاره هم لوبېدلی دی او د ویسټ انډیز په سوداګریزو لوبو کې هم ښه ځلېدلی دی.